قدرمنو یو ښځه خپله واقعه په خپلو خبرو کې بیانوي چې دا خبرې هغې یو ویب سایټ سره هم شریکې کړي دي او په واټس اپ باندې هم دغه میسیجونه را رسېدلي دي چې هغه په دغه خپلو خبرو کې وایي چې ما سره یو جعلي پیر بدکاري کړې وه چې د هغې نه ماشوم هم پیدا شوی و. خو په دې هر څه کې قصوروار څوک ګڼي دا ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. دغه ښځه واقعه بیانوي چې زما د واده 4 کاله شوي وو خو زموږ په کور کې اولاد نه کېدلو، یعنې وایي چې زما اولاد نه و. ډاکټر نه یې هم علاج کړی و خو ډاکټر ورته ویلي و چې مسله ستا په خاوند کې ده، ځکه چې هغه کوم سپرم چې دی هغه به مړه وي ځکه یې اولاد نه کېږي. دا ښځه وایي چې ما مې خپل خاوند ته ډېر وویل خو هغه دې ته جوړ نه و چې لاړ شي د ډاکټر نه علاج وکړي. وایي چې ما سره مې یو ملګري د دې خبرو باره کې پوښتنې کولې، وایي چې بیا ما سره مشوره وکړله او موږ دواړه په دې باندې سلا شو چې په پلانکي ځای کې یو پیر دی هغه ته ورشو، ځکه چې داسې ویل چې هغه سره نورو خلکو بچي هم پیدا شوي دي. نو وایي چې کله زه هغه ته ورغلم د جمعې ورځ وه، ویل یې چې هغه راته ویل چې بل چهارشنبې ته راشه تا ته به ما تعویضونه کړي او پیسې هم یادې کړې چې 10,000 روپۍ به راکړې او ستا به اولاد پیدا شي. وایي چې دویم ځل زه کله ورغلم نو ما سره مې ملګرې هم نه وه او دغه پیر دننه کړم او ما سره یې هغه څه وکړل چې هغې ما سوچ تصور هم نشو کولی، یعنې بدکاري را سره وکړه. کله چې دغه پیر ورسره دا کار وکړو نو دا خو بیا ډېره زیاته مجبوره وه. دا په څه موده پس په ځان باندې وایي پوه شوم چې زه حامله شوې یم او وایي چې زموږ په کور کې خوشحالي جوړه شوه او چې کله یې ماشوم پیدا شو نو وایي چې هغه بیا لا بل شان خوشحالي وه. خو دا ښځه وایي چې دغه زما دپاره یو د مرګ خبره وه، یو ډېره دردونکې افسوسناکه خبره وه چې ما په یو داسې ځای کې په یو داسې کور کې ژوند تېر کړی دی، یو ډېر ښه اسلامي کورنۍ سره ټچ پاتې شوی یم. زما مور پلار ډېر نیک عمله وو خو د دې خاوند د وجې ما داسې قدم اوچت کړو، ځکه چې که ما داسې قدم نه اوچت کړی نو وایي چې ما ته طلاق راکول کېدو. نو د خدای دپاره پښتنو او ټولو انسانانو مسلمانانو چې داسې واقعات او داسې مشکلات تاسو ته پیښیږي په کار ده چې تاسو د هغې پراپر علاج وکړئ. دا هېڅکله هم علاج نه دی چې تاسو خپلې ښځې ته طلاق ورکړئ. امید لرم زما په پیغام به تاسو پوه شوي یئ.